د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه توره ورځ ده چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر دې هېواد یرغل وکړ. دا یرغل یوازې پر خاوره نه و بلکې د افغانانو پر دین، کلتور، خپلواکۍ او عزت ترسره شوی برید و. خو افغان ملت چې تل یې د تاریخ په اوږدو کې د ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي، دا ځل هم چوپ پاتې نه شو. له کلي تر ښارونو، له ځوانانو تر سپین ږیرو ټول د اشغال پر وړاندې ودرېدل. په تش لاس خو په قوي ایمان او ملي یووالي سره یې د نړۍ یو له سترو پوځي قدرتونو ته ماتې ورکړه. د غزني ولایت یو شمېر جهادي قومندانان او مجاهدین دغه ورځ د افغانانو په تاریخ کې یوه توره ورځ ګڼي. د توره ورځ و دغه د جدي ورځ چې افغانستان ته د شوروي قواوې، افغانستان د هوا، فضا، له هرې خوا افغانستان دغه کې د افغانستان مسلمان ملت په فتوا د علمای کرامو کلک جهاد ورسره وکړ. حالات هرج و مرج بود، شب تاریک جور کرده بود، با میلیون‌ها تانک آورده بود، با هزارها طیاره پرواز میکرد. در یک جبهه و قرارگاه مجاهد 20 طیاره F-15 بالا میکرد، با صدها طیاره چرخی بود، تانک‌ها از پیاده حرکت میکردن، پیاده هایشون هم زیاد بود. و مردم وحشی بودن، از هوا حمله میکردن و از زمین هم حمله میکردن. همین پای مردی مجاهدین بود که بازونا را شکست میدادن. دوی همدارنګه وایي چې دا یرغل یوازې نظامي یرغل نه و بلکې د خلکو په ذهنونو باندې هم یرغل کړی و. دوی پخوا کارونه کړي وو، ډېر کارونه په مکاتبو کې کړي وو، ډېر کارونه په پوهنتونو کې کړي وو. په ټول د افغانستان په ټولو دغه کې یعنې خلک د الحاد خواته دعوت ورکړی وو او خلک د افغانستان مسلمان ملت دغه په مکاتبو کې وو. همین ارک افغانستان خانه خلق اعلان کرده بودند. دروازه ها را برای مردم بازش مانده بود که هیچ کس در هیچ زمان بدون اجازه داخلی از او شده نمیتونست. اما در او یک چند روزی که اینا کودتا کردن، ایره گرفتن، در اونمونج آزاد گذاشته بود، کل مردم باید میرفت. این یک سهولت، یعنی بر مردم این توانمود میکرد که ما سهولت میاریم، این حکومت شماست، ما شما هستیم، این حکومت بچهای شماست. به این شکل وارد مغزهای مردم از طریق دینی و مذهبی و عقیدتی شده بود و عقیده های مردم از این طریق خراب میکرد. دوی زیاتوي هم دا وجه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نننۍ روسیه اخلاقي او تاریخي مسؤلیت لري چې د جګړې د تاوانونو د جبران لپاره د افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. د جګړې پر ځای باید د همکارۍ، د دښمنۍ پر ځای د تفاهم او د ویجاړۍ پر ځای د آبادۍ لار ونیول شي. از نظر حقوقی هم اگر ما بسنجیم حقوق بین الملل و حقوق ملل متحد، از نظر حقوقی هر کسی به یک جای آسیب میرسانه، آسیب ها را باید غرامت پرداخت کنه و برای بازسازیش اقدام عملی را انجام بده. افغانستان د جګړو قرباني پاتې شوی خو هیڅکله یې تسلیمیدل نه دي منلي. دا ملت نن هم د سولې، متقابل درناوي او عادلانه اړیکو غوښتونکی دی. خو هر هغه لاس چې د زور او یرغل نیت ولري، افغانان به یې په ټینګ هوډ ځواب ووایي.